د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د امنیتي حوزو د آمرینو په پار جوړ شوي ښوونیز سیمینار کې دوی ته لازمې لارښوونې وکړې چې پام مو د دې هدایاتو اوریدلو ته را اړوو. خلک چې زندانونو کې پراته دي د دوی دوسیې تاسو وګورئ که د قانوني اصولو له مخې بېګناه ثابت شي دا تاسو ته حکم دی چې دغه زنداني راوباسئ بخښه ترې وغواړئ چې چا نیولی دا زندان ته ور واچوئ. خو دا خو ډېره درنه خبره ده چې ما سره 20 کاله جهاد هم کړی وي، خدمت هم کړی وي، شهیدان هم ورکړي وي. زه نن دومره ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار د ظالم حمایت موږ نشو کولی چې دې ته صرف تاسو متوجه وئ چې داسې د مشرتابۍ طرف نه یو حکم وي، یو فرمان وي، دا داسې تاسو ونه بولئ چې صرف تر نظر مې تیر کړو چې بس دغه ما مسؤلیت دی. نه، چې څومره زموږ مسؤلیت وي په دې کې قدم په قدم باندې باید موږ عمل وکړو. ولس سره تاسو ښه چلند وکړئ، ښه ګذاره ورسره وکړئ چې د 20 کلنۍ جهاد د دغه ولس د کور نه د کوټې نه موږ تاسو د جهاد کامیاب کړو. نن د ولس مخ موږ دروازې بندوي، ولس ته دومره غوږ نه نیسو چې دا خپل ښه او بد موږ سره شریک کړي، موږ یې د دروازې نه جوابوي. تاسو خو خپل د معلومات لرئ چې 1 ملیون 2 لکه 3 لکه خلک یې ورته ورلاندې دي. دغه پوښتنه مو ټول الله جل جلاله د موږ تاسو نه کوي. د دوی د خدمت لپاره، د دوی د امنیت لپاره تاسو دلته په خدمت ګمارلی شوي یې، او دا نه چې دوی نه په عذاب شي، په عذاب شي، په تکلیف شي. دا پوهېږم دا په موږ تېرې شوي دي، اوس هم پکې مبتلا وي په دې کې چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ته دا هدایت او توصیه او حکم کوي، دغومره قناعت او برداشت موږ د ولس نه غواړو. تاجرانو طبقه خلک چې کوم دي، مالداران چې کوم دي دلته، د دې چې څومره مطمئن کولی شو موږ. حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو د 3 طبقې ډېر قدر کوئ. یو هغه مشر چې په مشرتوب کې د ده قدر او عزت کوي، دی چې کله عزل شي تاسو یې په دې وخت کې ډېر قدر کوئ چې ده په زړه کې څه مایوسي پیدا نه شي. لکه څنګه چې د مشرتوب په وخت قدر کوو، وروسته د عزل نه تاسو قدر کوئ. دویمه طبقه خلک غنیان دي، دا چې فقیران شي د دغه وخت کې تاسو ډېر قدر کوئ. د غنا په وخت طبعا دا ستا چې هر څوک په یوه تمه ورسي چې کله فقیر شي بیا څوک نه ورسي. دریمه طبقه علما دي چې د عوامو په منځ کې ناست وي، تاسو یې قدر کوئ چې د علم بې حرمتي او بې قدري را نه شي. د غنیان او تجاران چې کوم دي، د دی مطمئن کول، د دی سره هغه اصولي جلب چې کوم وي، موږ به دلته په دې پلان کې انشاءالله درته معلوم کړی وي چې څومره په اخلاق باندې بنا وي هغه ورسره کوئ، دی مطمئن شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه پورته شخصیت په دنیا کې بیا نه راځي چې دی خپل دښمن ته پناه او امن ورکوي، ابو سفیان ته رضی الله تعالی چې 2 ځایه دا اعزاز کوي چې څوک بیت الله شریف ته ورشي امن دی، او څوک د ابو سفیان کور ته ورشي امن دی. د موږ جناب امیر المؤمنین صاحب د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان، په سنت او په شریعت چې دی کوم رقم ټینګ دی، سبحان الله، د چا لحاظ نه کوي. عفه اعلان کړه، د عفه اعلان سره دا تحمل د موږ تاسو په افغاني فطرت جامعه کې دغه و چې موږ د خپل نفس او موږ تاسو د خپل درد دا کنټرول کړو. ژوندي خلک یې په اور وسوځول، دغه خلکو په ټنګو پسې کاش کړل، د حرمتۍ بې عزتۍ وشولې. خو د عفه سیاسي نه وه، شرعي وه. خدای جل جلاله دا تحمل په ټولو کې پیدا کړو. هغه دښمنان چې نن تاسو حفاظت کوي، ساتنه یې کوي. او دا ولې چې اصل ګټه کومې چې دا په شریعت کې ده، قطع نظر د دې نه چې کم فکره خلک چې کوم دي ډېر هغه به کوي ګډ وډ تبلیغ به کوي، خبرې به کوي،
موږ ته مهم شی دی شریعت دی. ځان به د شریعت تابع کوي. داسې نه چې شریعت به د ځان تابع کوي، د ځانه به شریعت جوړوي. الحمدلله ثم الحمدلله هغه مشرانو سره زه کېناستم، دوی د مسؤلینو شکایت رانه وکړو. ما ورته چې ګوره زه د تا سره په تېرو اعمالو نه غږېږم، هغلته پرېږده چې څه تېر شوي. خو یو سوچ وکړه، جناب امیرالمؤمنین صاحب حکم کړی دی، عفو اعلان کړی ده. په دې کې نه د سره راغلی چې حقوق الله یا حقوق العباد یا څه، عفو یې کړی ده، مطلق عفو یې کړی ده. که یو چا په کاږي درته وکتل، داسې سوچ وکړه چې یو څوک زه لرم په نظام کې، ما جرمني ته تښتې، ما فرانسې ته تښتې، ما امریکا ته تښتې، قرار واړوئ دلته. خو که چېرته د عفو نه وروسته تاسو په جرایمو کې ملوث وئ، بیا وروره دا ګرامه یفته که د ځان اصلاح کړه، بیا زه خپل مسؤل نه شم. په تېره به موږ څه نه درته وایو. غرض مې دغه دی چې عفو شوې ده. که هر رقم راپور تاسو ته راتو، دا راپور چې کوم دی یو اصول لري، تاسو موږ ته دومره پرچه راولېږئ چې فلاني کس باندې دا دوسیه ده، غیر اصولي دا عمل ورسره دی، موږ څه وکړو. که ما په ورځ کې جواب در نه کړو، ما نه وروسته معین صاحبان دلته د معین ارشد دی، معین اداري دی، د ما دفتر رئیس دی، دلته قماندان امنیه دی، دا په مراحلو درځي. بیا تاسو د عاجل مشکل په وخت کې بیا اقدام کولی شئ، خو نن نه وروسته چې بیا به دې خبر نه شم. وعده هم ده، ځکه چې موږ شرمېږو د خلک نه، موږ ته عارض شي چې د خپله وعدې ژمن نه وي. داسې کوي زه د دې خلکو ملګرتیا نه کوم، زه یې څومره خو کړی یم، ته یې څومره خو کړی یې. خو دا نه ده چې زه به د دې نه انتقام وخولم. د ما یو ورور شهید شو، په هغه جاسوسان چېرته هدف شول، بیا والد صاحب ته چې جاسوسان معلوم دي، موږ به کار پرې وکړو. سبحان الله، مشرانو کیسې کې ډېر غټ غټ مصالح دی. ما ته یې چې د جهاد انتقامي کوئ، ما الله عزیز انتقام دی، دې ته مه ورنږدې کېږئ. هغه مفسد ما لید، ما په سترګې ترې اړولې. خدای عزیز انتقام دی. که ورور درد درکوي، که پلار درد درکوي، که خپله ترسره یو قریب درد درکوي، خدای د قبضې نه دا خلک لرې نه دي. ان بطش ربک لشدید. خدای دومره غټ قدرتونه ورته چپه کړو، ما ته دښمن نشي ورته چپه کولی. ګوره انتقامي سوچ مه ساتئ، ښه ساتو یې په اصولو کې، په اوامرو کې به ساتو. د الله د دین نمځرونه قربان کړل، خدای سره مو وعده ده، خپل ځان اعتماد نه لرم، خو خدای ته ځان حواله کوم، تاسو حواله کوم چې خدای د پاتې ژوند مې د تا په متابعت کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په سنت په اتباع او متابعت کې ورته نصیب وګرځوي. الله دې د سوء خاتمه نه وساتي، عاقبت مې د خدای پاک په ایمان او شهادت وګرځوي. خدای مې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تر جنډې لاندې سره یو ځای کړي. د الله تعالی نعمت په لاس باندې راغلی دی. نعمت یې دغه دی چې اشغال نه الله تعالی خلاص کړي یو، یا هم د شپې ځای نه و، یا دا دی چې مسؤلین یو، آمرین یو، موټرو کې یو، سلام موږ سره ده، امکانات موږ سره دي. دغه ملت لکه غاړه ورکړو، ځان سره یې رانږدې کړو. فداکارو شهیدانو ته مخ تورن مه کړي. الله د مالي خیانت نه مو وساتي، الله د اجناسو د خیانت نه مو وساتي، د وسایطو د خیانت نه مو وساتي، د اسلحو د خیانت نه مو وساتي. کریم الله زمونږ حفاظت وکړي، الله زمونږ نه راضي شي. الله څه وخت مخکې اسلامي نظام ته متوسل کړه، زمونږ د ناشکرۍ یا ناقدرۍ د ګناه د وجې نه زمونږ د امارت اسلامي د نفاذ په منځ کې ډېره دوري او بعد راغی. 20 کاله ازمایش هم وګاللو، الله بیا هم د داسې ازمایش نه وساتي، الله بیا هم د داسې ازمایش نه وساتي.